کولا چې حضرت حفصه وای رضی الله تعالی عنها چې نبی اسلام څلور چیزونه چې په عمر کې نه دی پرېښودلي یو د سار سنت د دې درجات د واجب ده د وجه علماء لیکلي دي د یو سړي د سار سنت پاتې شنو څه کوي آثار السنن کې په دې باندې دوه درې روایت نشته ده دو صحابه کرام جماعت تراغ د امامتي ولاړه هغه یو صحابي سمدستي راغی په امامتي ودرې هغه بل صحابي ځان نستم وکړ وی اول سنت ورستو خبره نبی اسلام ته وړاندې کړه نبی اسلام یې دوړو خطاب کړه دی یو خو ځکه سنت نه کړي هغه زمانه پرست له او هغه دویم یې زمانه پرست نه ده ما سنت بکیم کولای شو پرست بکیم کولای شو ها دا مسله ده ګوره دا اتفاقی خبره ده چې د امام اواز څوک اوري په قرأت کې د سهار نو هغه به امام ته نږدې سنت نه کوي موږ د مسب کې لګي دی به دومره لري سنت د سهار کې چې د امام اواز نه اوري غولي کې دی کوي برانډه کې دی ځان نه کوي جدا په کمره کې دی کوي امام تر مسب کې نه ودري اوس کدا د سهار سنت به خلال بیا به څه کوي درې راي یو راي بګرانه امام ابو حنیفه رحمه الله وی چلارو دلار بس نه شي څه وکړه دا مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله دویم مسلک بګدا د امام ابو یوسف سے چنور راوخو نور خلق ځانا سوګ اشراق او صاف او دا کوي نو ته په دغه وخت کې د سار رسول باندې د نبل ثواب شي باندې د سنت ثواب شي دیو جن د آیات ساده کم سړی چې د غریب یو هغه د څاخ مون نه پریږي الله بوله د غیب خزانه وای الله د ټولو غریبانو د غیب خزانه د دې د څاخ مون نه پریږي نبی اسلام فرمایي چې کم سړی د څاخ مون سکاو د غریب کیږي نو زمونږ د خلک په خپګي کې نه زمونږ د کتابونو لیکلي د ادب کتابونو لیکلي تعلیم المتعلم لیکلي دي چې یو سړی د سهار مونږ کې دیو د کیږي په دې باندې مستری راځي وای دا یې وجه دا چې د سهار د مانځه وروسته رزق تقسیمېږي یا هوند ده څه تقسیم دومره صبر کوه چې د څاخه پورې پاتې شي د څاخ مونږ کا جزانو دکی خود د څاخه پورې مو دکیږي ذکر اذکار کا دعا کا او تاسو کوی د سره د څاخه پورې پاتې شي نو د څاخه پورې پاتې ده نه هغه ته دریم قول د علی حدیث سره چې د سهار سنت د سرینه راړو نو چې فرض مونږ شي نو هغه پسې کولای شي البته دام د علی حدیث مسلک ده چې په دغه سب کې وای نه کوي لری به کوي دا غي وجه دا ده چې دا امام به وای چې ما بس چرته مون نه کوي دوباره ځان بیا مون شروع کو نو د امام او د مقتدی به اختلاف راشي د دې وجه نه کده د فرض باندې د سنت سنت کوي دا د حدیث په مسلک دې به بحال کوي سب کې بیان دا احناف د بار د امام بخاری رحمه الله روایت ده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس نبی اسلام منع کړی دا چې سړی به د سهار د فرض مانځه د نوستو مونږ نه کوي تر څو پر چې ور نه راځي دغه بل مونږ کی اوس دا مسله ده کم مونږ کیږي دغه مونږ کیږي چې دوباره به نه کوي نه بل باندې کوي سنت سار مانځه نو سړی ځان قضا کولای شي د مازیګر د مانځه نو قضا کیږي نه بل نه کیږي یو سړی نه قضا مونږ نه دی د مازیګر نه واقعا په منځ کو سره ټیم دی ودرېږي څو مونږ نه دی ودرېږي ها په قضا مونږونو کې د سنت او قضا نه دی بس صرف فرض بیا چې د په سفر کې قضا شیو دل تراله نو د سفر هغه وکي او کتل ته د قضا شیو او په مردان او په دې علاقه کې د سره ټیم مونږ کې نو د دې ځای په دې مسله
پاتې شو د سهار سنت نو په دغه ورځ به چې د فرض لمونځ کوې نو د سهار سنت به ورسره کوې که سبا نه بیا د سهار لمونځ کوې په بله ورځ نه د سهار لمونځ کوې د ماسپښین نه وروسته د سهار لمونځ کوې نو بیا به څه دا سنت نه کوې